صحابه کرام په انتظار چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو مخکې د مرګ حکم کړو چې کم ځای خو ولې دې قتل کړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته 3 ورځې مهلت ورکو ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا و چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکاو یو کار کې مشوره ورکول چې 3 ورځې پکې سوچ وکړه فکر وکړه بار کار کې نبی اسلام 3 پیری ورکولې نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکو مخکې د قتل حکم نبی اسلام کړو صحابه کرام په دې انتظار او جوش نبی اسلام فرمایي چې اخو ابو زر تینو وخی قتل کوي دې نه سمېږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه مونږ وکړو کنه نو سمامه ته متوجه شو لقد عفوت عنك يا سمامه اے سمامه ما ته معاف کړې صحابه کرام ته فرمایي دې پرانه چې ځان خپل کړی تا پرې دوی چې دې زی نه ما معاف کو پرې دوی صحابه کرام حیران شو چې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چرته دومره مهلت چاته نه دی ورکړي 3 ورځې مهلت هم ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته مخکې د قتل حکم کړو او اوس نبی سم فرمایي چې پرې دوی ځان چې سمامه څنګه پرې خو کنه دې روان دی اخوا یو د مدینه منورې نه بهر یو صحرا واغې تلا چې هغه ته ورسېد غسل وکړ غسل وکړو څګوري چې بیا را روان دی بیا مسجد نبوي ته را روان دی نبی علیہ السلام ورته فرمایله چې ته بیا واپس رالي ته مونږ په نه خو دې ذکر دا الله پاک پیغمبر دازل چې واپس راغله مکه ما ته کلمه وایي دې راغله ما زه دې راغلم چې ما ته کلمه وایا دا لاس مبارک پر راکا د نبی اسلام په لاس کې خپل لاس کې خو کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ورته ویل دا الله پاک پیغمبر ما ته پکړو کې بدترین کله نه خو کله چې هغه مدینه منوره وستا د وجه زما د مدینه بدی شول ستا د وجه زما د مدینه بدی شو دومره مې د دې نه نفرت او ما ته بدترین مخونو کې ستا مخو زما ستا د مخ نه ډیر زیات نفرت د الله پاک پیغمبر واورا قسم په الله چې په مخ د ځمکه راته خوخ کله وسته د مدینه منوره او په مخونو کې راته خوخ مخ چې د الله پاک پیغمبر هغه ستا د مخ مبارک دی ما دا 3 ورځې ولیدل دا زه په ستر پورې تړلی ما خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او ستا د صحابه کرامو اعمال څنګه دي موږ خو څه لیدلي نه وو موږ خو د اسلام نه ناخبر وو دا خو ما هر څه په دې جومات کې په خپلو سترګو ولیدل هغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د اخلاقو نه متاثر شو چې د الله پاک پیغمبر ما درته کنزل کړي دي ما په بد نه یاد کړی خو ما ته ته میلاو شوی ما ستا مرګ خپل فخر محسوس او ما خپل فخر ګڼو خو د الله پاک پیغمبر ستا د سر دشمنو ما تا ته مې کنزل کړي وو 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کو ماته نه انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زه کورته ځم بیا دې معاف کړم چې کورته ځه د الله پاک پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کېدی شي د بل چا نشي کېدی دې نه یو مسله دا معلومه شوه چې کله انسان مسلمانېږي اسلام راوړي د هغې نه اول غسل کول داسې دي مستحب طریقه دې وجه نه دی لاړه اخوا صحرا ته څه وکړو غسل یې وکړو بهرحال دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق مبارکه دا اخلاق د نبی علیه السلام د یو مسلمان سره نه وګورئ دا سمامه په دې ټیم کې مسلمان نه دا کافر و څه عام کافر هم نه د نبی علیه السلام بدترین دشمن و هغه دشمنو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به کنځلې کولې نبی علیه السلام به په بدو خبرو یادو هغه دشمن چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له راغی د نبی علیه السلام په وسم بر دی وسی پم بر دی په نبی علیه السلام ورته بیا وایي زه ما معاف کړي نن دا اخلاق د کافر سره پرېږده موږ د خپل مسلمان سره نشو کولی هغه مسلمان پرېږده په کور کې د خپل ورور سره نشو کولی رور چې رور ته خبره کوي ته به چې په مخ د ځمکه چېرته بدترین دشمن د ده دا رور دی داسې ده که نه ده په کور کې چې رور ته خبره کوي که نه داسې ناکاره خبره ورته کوي چې ته به په مخ د ځمکه د ده نه علاوه بل دشمن څوک نشته دی چېرته غټ دشمن یې دا دی چې تپوس یې وکړې دا خو ایسه کارونه دي دا خو د یو مور او پلار نه پیدا دي او دې خبرو ته وګوره ته به وایي چې درته دا د یو بل د وینو تږي دي دا موږ په اخلاقو کې دی حد ته رسېدلي یو اخلاقو کې دی حد ته رسېدلي یو بیا د ګاونډي سره خبرې کول سړي نه تپوس وکړي نو هغه به د ګاونډي په بدو باندې نه مړېږي
دا ولې څه وجه ده؟ دا ټوله وجه دا چې موږ د اسلام نه ناخبر یو. موږ ته د نبي علیه السلام د اخلاقو مبارکو فتح نشته.